دا هیواد ولسونه سمې غرونه سرحدونه مدرسې او مکتبونه خپل ویاړلي تاریخونه مدرسې او مکتبونه خپل ویاړلي تاریخونه د شهید یار ارمانونه د یتیم بچي آهونه خپالنا رانه غواړي او ساتنه رانه غواړي خپالنا. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو ستړي مسئ په دې هیله چې جوړ روغ خوشاله به یاست. رب العزت جل جلاله مو آباد سوکاله او خوشاله ولره. دوستانو برنامه ته ښه راغلاست. همیشه لمبره خیریه بنسټ دا هڅه او کوشش کوي چې د خپل غریبو هیوادوالو आवाज د نړۍ تر ګوټ ګوټه پورې ورسوي او هڅه او کوشش یې دا دی چې په هره برخه په هره هر څه کې چې د مؤمنانو ضرورت یې ورسره کومک او مرسته وشي. نو موږ که ستاسو یاد وي موږ یو شل کسیزه مرسته درلودل په هغه کې مو د دغه جسم محترم سره کومک او مرسته هم کړې وه او وروسته مو بیا دغه आवाज نشر کړی و. که څوک غواړي د جسم محترم د بچي د واده په برخه کې کومک او مرسته وکړي رب جل جلاله به اجر ورکړي. نو تقریبا 9 کاله شاوخوا کېږي چې د جسم هغه مژور د خپل پلار پر کور باندې ناسته وه. نو حاجي صاحب محترم چې کم قرضداري و کم پور و کم وس توان ټول په کار اچولی وو خو اخري چې د نور وس او توان کار نه کوي نو بیا یې موږ ته ویل موږ اواز په شپه ورځ باندې رسو. خدای جل جلاله دې وکړي چې زموږ د اواز د رسیدلو په اساس باندې د ورور کور جوړ شي او حاجي صاحب محترم خپل هغه عزت خپل کور ته راولي. نو لله الحمد چې برنامه حاجي صاحب محترم نجیب الله جان لیدلې وه نو بیا یې کومک او مرسته وکړل. نو که ستاسو یادي په هغه برنامه کې زموږ دغه مجرد ځوان اواز مو هم رسولی و. نو طبعا ټول مؤمنان د دې یعنی قطع نظر د دې څخه چې غریبان او یا فقیران یو څوک دي موږ باید په هر څه په برخه کې د خپل وطنوالو د خپل دوستانو د خپل قریبانو د خپل انډیوالانو سره کومک او مرسته وکړو. دا وسیله رحمي ده او دا پر خپل مؤمنانو پر خپل افغانانو باندې شفقت او رحم دی. موږ دا هیڅ ممکن نه ده چې د رب جل جلاله په دومره عظیم دربار کې د حاجي صاحب همدغه مژور د همیشه د پاره د خپل پلار پر کور باندې ناسته وي. دا هیڅ ممکن نه ده او دا هم ممکن نه ده چې د کفایت الله صاحب واده دي هغه د کلونه 10 کاله 20 کاله وزندې شي. رب جل جلاله یو لار نه یو لار ته خلاصوي. د چې نن موږ او تاسو په دې کار کې او کوشش او هڅه کوو دا زموږ د دوی سره شفقت دی. ستاسو مرسته پر دوی باندې شفقت دی او ستاسو کومک د دوی سره وسیله رحمي ده او ستاسو دغه کومک د دوی سره یو په اصطلاح باندې همدردي ده. نو په دې اساس باندې رب جل جلاله دې حاجي صاحب محترم ته اجر ورکړي. نو کومک او مرسته وکړه خو بیخي وویله چې دغسې ورکړي. ما بیا دا فکر وکړ چې نور مؤمنان به تشویق زموږ برنامه دا هدف نه دی چې فقط خلکو ته وښیو چې موږ کومک او پلان کې کومک استولی یو. موږ هدف برنامه کې دا دی چې یو څوک تشویق سي راځي د خپل وطنوالو د خپل افغانانو په هر درد باندې ودردېږو په هر څه کې ورسره کومک وکړو. مهمه دا نه ده چې یوازې دوی د خوراکي مواد برابر کړو. مهمه دا نه ده چې یوازې دوی ته نغده کومک ورکړو. مهمه دا ده چې د دوی د مریضانو حال احوال واخلو. د دوی هغه ودونه چې د دوی په کورونو کې بند پاتې د هغوی احوال واخلو او هغه د برقو په اصطلاح باندې د شمسي او د دې حال واخلو. په ضمن کې د دې په کور کې چې بیکار افغانان یا بیکار خلک وي چې وظیفه ونه لري د هغوی لپاره د وظیفې بندوبست وکړو. دا به د مسلمانانو بل په عموم کې مخکنی یعنی په مخکې تاریخ کې د مسلمانانو دغه خوی خواص او خصلت لله الحمد دغه خیرین نهادونه دغه خصلت بیا راژوندی کړي. نو حاجي صاحب محترم خو ما الحمدلله لیدلی خو حاجي صاحب نه دی لیدلی په خبر نه دی څوک دی چیرې اوسېږي کور یې چیرې دی څه کار کوي. خو دا یو خصلت دی دا یو شفقت او رحم دی چې د خپل همدغه ورور سره یې کوي. حاجي صاحب محترم ته ښه صحت ښه دی کارونه په خیر دی. زموږ د دفتر سره په څنګ کې حاجي صاحب محترم دلته اشپز د اشپزي کوي. نو هغه خپل میړانه او همت ته هېڅ وخت نه دی پرېښي چې زه همدغه چوک ته راځم او دلته کار کوو. موږ دفتر سره دی دلته زه وینم. نو څونه وخت کېږي دلته کار کوي؟ تقریبا اوس مې 8 کاله کېږي
ژوند په خیر دی؟ او شکر صحت ښه دی؟ الله جل کله چې تا مرسته وکړه چې معلومه زموږ د اواز در یو ځای پر رسوو نو امید دې و چې یو شی به پیدا شي که نه حقیقت باران ته داسې یا چې ستا په زړه کې ورڅه دا بیک در سره واخله الله جي تاسو ته وزرونه ورکړي یا دغه زما پوښتنه دا وه چې په ذهن کې دې دا و چې څوک مرسته کوي که یا همداسې خبره وتېره شوه داسې مشران لرو نو چې اواز زیاتې پر یو ځای رسېږي به الله د هغو وزره خیر اوس موږ دا پیسې درکړو څه ورته خیر واده کوي بله دا یو سکینډ یې نه پرېږدم یو ډېر سکینډ. وخت یې سوی ښه بله نو په دې امید په دې هیله چې د خیره ژر د ده واده وشي نه بله ما ته حاجي صاحب محترم پیسې راستولې وې هلته هغه هم مینه ډېره په عذاب ده ښه. کاکاګانو په لاس کې ده ښه بله هغه ډېری چې باندې هر یو ډوډۍ نه خوري د دوی ته خدمت کوي د هغې نه مور ته نه پلار ته دا به د دوی دغه جنت فردوس په نصیب شي ستاسې ټولو دا بیخي غټه خبره ده زه وایم داسې لوېدلی سړی وم بس خدای پاک هغه دې تاسې راباندې مهربانه کړه کوم ودان الله دې خیر په دا پیسو باندې کار کېږي واده انشاءالله والله چې صاحب نو بس یو کور مشر خبروای شي نور خو نو موږ داسې د خیر کوشش وکړئ چې بس د خیر لاره ده ژر خلاصه ها کړه خیر و دغسې بس کوه خدای جل جلاله به چې وکړي ده بیا د خیره که پیسې پیدا شوې کارونه جوړ شو دوه واده به پر جوړ یعنې معنا الله نه دې وزرونه درکړي به الله خو دغه مشته ډېر غټ الله پاک اجر درکړي دغه چې سم محترم شه یو دوه دیارلس څوارلس پنځلس شپاړس اوولس اتلس نولس شل یوویشت دوهویشت درویشت څلرویشت پنځهویشت شپږویشت اوویشت اتهویشت نهویشت دېرش یودېرش دودېرش او 22,600 دغه 22,600 افغانۍ ستا امانت ور تاسو مې راورسوئ خدای جل جلاله دې وکړي چې زه په خپلو سترګو او ژر دغه واده ووینم الله یې امین وساتي وزرونه الله دې اجر درکړي او مخکې هم یادونه کړې اوس مو هم یادونه کړې ده بیا هم دا وایو چې 22,000 افغانۍ د یو شتمن لپاره هېڅ هم نه دي خو فکر وکړئ چې د یوه مسلمان کور باندې جوړیږي او هغه مسلمان یعنی د یوه مسلمان کور نه بلکې د ډېرو مسلمانانو تشویشونه د ډېرو مسلمانانو خفګانونه د ډېرو مسلمانانو دغه د زړه درد دغه د زړه دا ایسته کېږي یعنی دغه دردونه هر چا په خپل کور کې په خپل حالت کې لیدلی دي چې یوه ښځه د یو بل پر کور باندې ناسته وي هغه مشر تر هغه وخته پورې نارامه وي کله چې دا ښځه خپل کور ته راولي نو موږ به هڅه کوو کوشش به وکړو چې داسې مؤمنانو سره کومک او مرسته همیشه او د تل لپاره وکړو نو دا خو ستا پیسې وایي صاحب او دغه پیسې دا خو زموږ دغه مجرد حفظه الله دی نو دغه دی خو د ده واده خو همداسې دی د حاجي صاحب محترم واده خو لا کېږي د واده تر نه منه ډبره لاندې دی خو بس موږ به دعا کوو چې رب جل جلاله د ده کارونه هم په خیر کې د ده واده هم وکړي او الله جل جلاله د ده ټوله کارونه ټوله زندګي هغه اسانه کړي خو زه مطمئن یم چې څونه غریبان او څونه کونډې او یتیمان څونه معیوبین څونه مریضان د ده په سبب باندې د مرستې له خاوندان سوي دي د کومک او مرسته ورسره سوې ده نو د هغوی دعا به خامخا لازما رنګ راوړي موږ دا په ډېر اطمینان او په ډېر ډاډه زړه ویلی شو چې والله موږ تر داسې بندې دروازې خلاص سوي دي چې عقل د هغه څخه عاجز دي علت ته موږ بل هېڅ نه پیدا کړی په ژوند کې دا دی چې د مسلمان دعا قبله شي دغه حاجي صاحب نور والله علم چې بیا به ما دی دغه د لاس روبړ په کلونو په میاشتو سره وکړه که نه سره وبوینو که به نه ووینو مخکې هم چې د لیبه سره تېرېدلو یو لاس هم پورته کوي خو زه مطمئن یم چې دغه حاجي صاحب زړه به حاجي صاحب محترم ته دعا کوي د دغه حاجي صاحب د فامیل د دوی ټوله کور به حاجي صاحب ته دعا کوي همداسې د کفایت لا دپاره دا ستا پیسې دي بس الله دې خیر ورکړي الله پاک تا ته خیر درکړي دا تاسو دواړو ته حاجي صاحب دا یو تحفه یې وګڼئ نه تحفه ده دا چې همیشه دا رواج کلتور هم دی یو چا واده هغه نور خلک ورسره کومک او مرسته کوي متاسفانه چې د غربت دغه کلتور دغه دود یو څه پیکه کړی دي کنه په عمومي لحاظ باندې په ټولو وختونو کې خلک په جنازو کې خو په فاتحو په دې کې خو سنت طریقه ده او په دغه وختونو کې به دا اوس کې په ودونو کې هم خلک دا کار کوي خو نو غربت دې ورک شي
سم محترم درته اجازه ده جالس بس الله پاک ته اجر درکړي خیر سلام څنګه یې کفایت صحت ښه ده دی خو زموږ په اصطلاح باندې داسې ټینګه نیول دی چې کښېني زموږ سره وایي یاره چې یو واده مې وسي وایي نور به د خیره شپه او ورځ کار کوم واده بالا انشاءالله خلاص چې کارونه ټوله بس یو د ډوډۍ مصرف پاته دی واه به مې الله هغه هم وکړي انشاءالله رسېږي برابر نو انشاءالله ټوله به او د ووینو. ده واده دوستانو داسې واده نه کوو چې فقط واده خلاص شي ځکه ما مخکې هم یادونه کړې ده پر موږ حق دی د واده به په سالون کې خلک به خبرېږي موټران به ګل پوښه کېږي او د ده واده به داسې ډېر داسې په اصطلاح باندې داسې سم واده کېږي فوق‌العاده واده. فوق‌العاده واده کېږي ده خو پخوا بیخي ډېر غټ یعنې بیخي غټ یې ویله خو اوس یو څه راکښته شوی دی خیر داسې متوسطونه واده به کوو د خیره د خیره بس ما زه دغه د ډوډۍ دغه وسي انشاءالله بالا نو ټول کارونه ټول خلاص کارونه دي. به خلاص کړي دوستان ته یوه یادونه باید نوره هم وکړو ځینې خلک به دا فکر کوي چې خلکو څونه غوښتنې دي زه وایم زه وایم نن خو ته چانس لرې چې کومک او مرسته وکړي داسې ورځو شپې به راځي په دې ژوند کې چې بیا به دې چانس مطلقا نه وي بیا به حیران یې چې کله به دا کومک او مرسته کاش ما دا کومک او مرسته کړې وي دا یوه مسله دوهم زموږ نهاد یعنی یو خیریه نهاد دا معنا چې د خلکو आवाज د خلکو د ژوند مشکلات د خلکو د ژوند شکایتونه تر نورو خلکو پر رسول دا زموږ او د په عمومي لحاظ باندې هر خیریه نهاد دا وظیفه ده د خوشحالۍ خبر به په دې خاطر باندې وي چې موږ د غریبو خلکو احوال اخلو موږ د یتیمو خلکو احوال اخلو موږ د مظلومو خلکو احوال اخلو خو بیا هم لله الحمد سپیل حال زموږ په قندهار کې 3 برمې شروع دي یو مو د مسجد کار شروع دی یو خو مې الحمدلله زموږ د علمي مرکز کار شروع دی نو دا کارونه الحمدلله شروع دي ډېر ژر به تاسو هره برمه ووینئ چې افتتاح کېږي مسجد به ګورئ انشاءالله العزیز چې افتتاح به شي او په ضمن کې نورې برنامې هم د خپل علمي مرکز لپاره لرو تاسو به یې ووینئ انشاءالله العزیز نو دا زموږ نننۍ برنامه تر بلې برنامې ستاسو ترانه چوپړ ته راځو پر ستر خالق لا یزال متعال رب جل جلاله مسپارو السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته دا هیواد ولسونه سمې غرونه سرحدونه مدرسې او مکتب